الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اول دغه کچېری یو سړی خپل ښځه په ثلاثه طلاق کړه، دغه د خلکو ورته پام نه وي، دا عامیانو املایانو خو زده ده. طلاق یو طلاق باین وي که رجعي وي، هر شی وي طلاقونه درې غواړي په ټول عمر کې، او دا په یوه کلمه په یوه طور په یوه کال په 15 کاله په 10 کاله په 20 کاله اعتبار نه دی، په هر څو عمر کې چې درې طلاقه پرس یو طلاق یو طلاق 20 کاله مخکې ورکړی دی، هغه راولاړ شو بېرته د رجوع ورته کړی، رجعي دی یا بېرته نکاح ورسره کړی د باین دی، بیا بل وار کې بېرته نکاح ورسره وکړله دا هم باین و. درېیم پلا چې ما چې در خولې طلاق وتی بیا پر ده باندې تر هغه وخته پرې ارامه ده چې بل زوج کوي. د بل زوج کول چې وکړله خالي زوج کول نکاح کافي دی یا دخول کافي دی؟ انزال دخول غواړي، انزال غواړي که نه غواړي یا انزال نه غواړي؟ ښه سوال دی. که چېرې راولاړ سو دا ښځه وایي چې دا زوج آخر خو غواړي، اوله خبره دغه واوري باره به نو دا بل درته اسانه شي. که ښځه وایي چې زه دغه سړی دا بل سړی په نکاح کم، نو دا بیا ما نه طلاقوي، نه مې طلاقوي چې خپل مېړه ته ولاړه سم، نو بیا به څه کوي؟ البته بتوفیق الله تعالی دلته دوې هیلې دي. ښځه دې په دغه شرط نکاح ورسره وکړي، وایي ته ما چې دغه ووایه په خوله واکمات په تا دخول وکړي، ته په ثلاثه پر ما طلاق، او یا زه په دغه شرط سره نکاح کوم چې اختیار د طلاق و ماته دی. ښځې ته دې څوک ورکړي اختیار؟ په دغه دوه شرطه باره کې یا ما چې دخول په وکړي دا په ثلاثه طلاق شوه، او یا دا چې اختیار ورکړي دا به خپله ځان طلاق کړي. دا خو هغه عامې خبرې وې. نورې اوس یوه خبرې ته درېیمه دا استبتا ډېره نادره استبتا ده، غوږ ورته نیسئ. اول ښځه که چیرې تر دخول وروسته په ثلاثه طلاق شي، دا خو خامخا د دې لپاره زوج آخر غواړي، خو تر دخول مخکې که په ثلاثه طلاق شي زوج آخر غواړي که نه غواړي؟ البته بتوفیق الله تعالی تر دخول مخکې ښځه پر ترتیب ثلاثه طلاق نه ورکول کېږي، په یوه کلمه ورکول کېږي. که ښځې ته وایي انت طالقون یو طلاق دی غیر مفعول بیاته، چې هغه دخول نه یې په کړی، دا د پلار پر کور ناست دی، او که دا ورته وویل چې انت طالقون ثلاثا بیا واقع کېږي. نو دلته هم څوک غواړي؟ زوج آخر غواړي. و د مشکلات یو خبره را نقل شوې ده چې دا زوج آخر نه غواړي. رضی مختار ملا صاحب وایي که څوک د کفر فتوا پر داسې چا وکړي، لا هغه هم بعیده نه ده. اصح مبتدی خبره دا ده هغه چې د مدخول بها او د غیر مدخول بها فرق نشته. که ثلاثه طلاق هر چا ته ورکړو چې زوج آخر ونه کړي، هغه نه روا کېږي و چا ته؟ اول مېړه ته. ما په خبره مثال خلاص کړم، نه خلاصېږي، هغه بل مېړه ته نه روا کېږي. او هغه ځایونه مې په مخکې مرحلو کې یو ځای درته ویلي وه چې هغه په کوم وخت کې ثلاثه کېږي، په کوم وخت کې نه، هغه بیان پره درته کړی و. درې مختار 2 جل 493 او فتح القدیر هغه 4 جل 1 او مجمع الانهور 2 جل 9 او فتح الرحمانی 2 جل 14 او هندیه هغه 2 جل 18 او فقه اسلامي واجرته 9 جل 4993 دا سوه. څلورم استبتا، دا یو ډېره ښه استبتا ده، ګوند خدای په دې خبره باندې به سر خلاص شي. 3 طلاق په زوج آخر نړیږي، 2 طلاق په زوج آخر نړیږي، یا 1 طلاق په زوج آخر نړیږي که نه نړیږي؟ څه معنا؟ یو سړي په 1 طلاق مهینه طلاق کړی، په 2 طلاق یې طلاق کړ، وروسته دا ښځه یې پرېښول، ښځې بل مېړه وکړي، چې بل مېړه یې وکړي، وروسته هغه سړي هم طلاق کړی، هغه سړی مړ شو، بېرته اول مېړه وکړه. اول مېړه چې وکړل، اول مېړه 1 طلاق چې ورکړي، دا مو غلظه وګځېده، خو 2 مخکې ورکړي دي. صادق خلاصو په دا او که مخکې 2 په چا ولړېدل، اوس بله پلا بله مسله تاسې واورئ. که ښځه په ثلاثه طلاق کړ، دی ولاړې بل مېړه یې وکړي، بل مېړه طلاق کړی، هغه مړ شو، دی بېرته راغی، اول مېړه چې وکړي، د اول مېړه یې بېرته د 3 طلاقو پر مالک دی، د څو طلاقو؟ د 3. 3 خو په زوج آخر نړیږي، 2 نړیږي که نه نړیږي؟ البته بتوفیق الله تعالی. په دې کې د شیخین د امام احمد صاحب په مابین کې اختلاف دی. شیخین وایي نړیږي، صادق اخلاصو که په دغه الفاظ مصدق امام احمد صاحب وایي نه نړیږي.
د ځای ته کس چې پام وکړي هغه دا دی شیخین دغه وایي په قیاس په دې جواب ورکوي وایي درې چې په نړیږي نو دوه په طریقې اولا نړیږي امام محمد صاحب وایي آیات چې آیات ته وګورئ دغه آیات څه وایي هغه وایي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر دغه حتی خاص د هغه چا لپاره نهایه راغلی چې په ثلاثه طلاق یې حتی خاص شرایط چې خپل پر خاص عمل کېږي نور عام افراد نه ترلاسه کېږي چې نه دلان نو د محمد صاحب قول هغه د حدیث او د آیات د ترجمې سره موافق دي په توګه د محمد صاحب پر قول د ګوره د ډېر خطرې مسله ده که یو طلاق یې ښځې ته ورکړي یا دوه طلاق ورکړه زوج آخر یې وکړي بېرته اول میړه وکړي چې ویې کړي دغه کې یو مخکې ورکړی و د دوه طلاق پر مالک دی که دوه مخکې ورکړي و د یو طلاق پر مالک دی بل مالک ته یا تا کې په یو طلاق بیا اول بیا دا څوک ګرځي مغلاسه دا د محمد صاحب پر قول فتوا ده تسیو ترجیح دغه یو جلد 240 صفحه او تاتار خانیه دریم جلد 428 صفحه تبین الحقایق دوم جلد 9 صفحه او فتاوی نوازل 203 صفحه دا د امام محمد صاحب د قول هغه دا بالکل هغه څوک دا توبه دغه خبره مو هغه تاسو ته وکړه طالبانو ګوندې خدای په دې خبره باندې مسار خلاص الته دغه کتابو چې ګرد را ولاته سوي دي دا ګرد کتابونه چې اوس موږ ټول دي ټول کتابو د شیخینو کول را نقل کړي ترجیح هغه تور کړي لیکن علامه فتح القدیر هغه را ولاته سوي دي و دې بل خواته ترجیح ور کړی ده په څلورم جلد شپږ دېرشمه صفحه کې هغه دا د فتوام پر دغه کول کړی چې دغه یا صح دی پر دغه کول فتوا ده هغه نور کتابونه د چا پر کول فتوا کړی شیخین دغه بیا او اعلی و سنن څلورم جلد چې دا پکښ بس نو خبره خلاص و هغه 2900 او د مختار دوم جلد 1509 او قول راجی جلد اول 240 مغنی د ابن قدامه وم جلد 220 او در منتقات شر منتقات دنیوی هغه بیا پر دې کول د محمد صاحب فتوا کړی دا صح کول کوم دی وس د محمد صاحب پر کول فتوا د یو یا دوه دا نه پنړیش والله سبحانه